مزمنه بېخوبي یوازې ستاسو د خوب مهالویش نه ګډوډوي، بلکې نوې څېړنې ښیي چې دا د دماغ د زړښت بهیر هم ګړندی کولی شي. په یوه ساینسي څېړنه کې چې په نیورولوژي ژورنال کې خپره شوې ویل شوي هغه کسان چې زیاته بېخوبي لري، یعنې د 3 میاشتو یا زیات وخت لپاره په اونۍ کې لږ تر لږه 3 شپې د خوب ستونزه تجربه کوي، د هغو کسانو پرتله چې عادي خوب لري 40% ډېر د عقل د زوال یا سپکو ادراکي اختلالاتو په خطر کې دي. د څېړونکو په وینا دا د دې معنا لري چې دماغ یې شاوخوا 3.5 کاله زوړ ښکاري. ډاکټر دیاګوز کاروالهو چې د دې څېړنې له لیکوالانو او د امریکا د مایو کلینیک د عصبي علومو متخصص دی وایي دا موندنې هغه زیاتېدونکي شواهد پیاوړي کوي چې ښایي خوب یوازې د استراحت لپاره نه دی، بلکې د ماغزو د مقاومت او روغتیا لپاره هم مهم دی. د کاروالهو ټیم د امریکا پر 2750 ذهناً سالمو لویانو نږدې 6 کاله څېړنه وکړه. 14% ګډونوال د بېخوبۍ ناروغانو. دوی د حافظې او فکر منظم ټسټونه ورکړل او د ځینو مازغه سکن هم شول. پایلې وښوده چې 14% د بېخوبۍ لرونکي کسان د عقل د زوال یا سپکو ادراکي اختلالاتو ښکار شول، په داسې حال کې چې دا شمېر په هغو کسانو کې چې بېخوبي یې نه لرله 10% و. د بېخوبي په ستونزه اخته کسانو د کلونو په تېرېدو په فکر کولو کې چټک ټیټوالی تجربه کړ. کاروالهو زیاته کړه موږ د فکر کولو د وړتیاو چټک کمښت او د دماغ بدلونونه ولیدل چې ښایي مزمنه بېخوبي کولی شي د راتلونکي ادراکي ستونزو لومړنی خبرداری یا حتی یو علت وي. دا پایلې هغه مهال ثابتې پاتې شوې کله چې نور عوامل لکه عمر، لوړ فشار، د خوب اپنیا او د خوب درمل په پام کې ونیول شول. سره له دې څېړنې نه ده ثابته کړې چې بېخوبي د دماغي ستونزو مستقیم علت دی، بلکې یوازې د بېخوبۍ او دماغي روغتیا ترمنځ اړیکه ښیي. نورې څېړنې ته اړتیا ده څو د دې اړیکې دقیق علتونه معلوم شي. مطالعه همداراز ښیي چې مزمنه بېخوبي ممکن په ځینو خلکو د نورو پرتله ډېر اغېز وکړي. هغو کسانو چې ویل یې کم خوب کوي د ماغزو په سکن کې ډېرې سپینې نقطې لرلې چې د دماغ د زیان نښه ده. کاروالهو وویل زموږ پایلې ښیي چې بېخوبي کولی شي په بېلابېلو لارو په دماغ اغېز وکوي، نه یوازې د امیلوید پلاکونو له لارې بلکې د دماغ د وړو رګونو له لارې هم. دا څېړنه د خوب او دماغي روغتیا ترمنځ د اړیکې تازه شواهد وړاندې کوي. مزمنه بېخوبي او د خوب ټیټ کیفیت د لوړ فشار، د زړه ناروغۍ، شکر، خپګان او چاغوالي خطر هم زیاتوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د عقل زوال په نړۍ کې نږدې 50 میلیونه کسان اغېزمن کړي دي